د خبرونو سرټکی. د متحده عربي اماراتو د بهرنی چارو له وزیر سره د مولوي امیر خان متقي ټلیفوني خبرې اترې. د عامه ګټو وزارت د معین سفر د هرات ولایت او په دغه ولایت کې د ترانسپورتي پروژو په ځانګړي ډول د اورګاډي پټلۍ د پروژو د عملي بهیر ارزونه او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاستونو پر ضد د امریکایي وګړو اعتراضونه. د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د اوري 9 منټه د نور احمد محمدي مصپام وکړي بشپړ خبرونه ته. بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د متحده عربي اماراتو د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنی چارو وزیر عبدالله بن زید اهل نایان سره ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. بهرنی چارو وزارت وايي په دې ټلیفوني خبرو کې پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او امریکا ترمنځ موضوعاتو سیمه‌ییز وضعیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستي حالاتو خبرې شوې دي. مولوي امیر خان متقي په خپل خبرو کې د افغانستان او پاکستان د وضعیت په اړه ویلي افغانستان د ګاونډي په توګه غواړي چې له پاکستان سره ستونزې د خبرو اترو او تفاهم له لارې حل کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف وکاروي. اول خبر مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ټولګټو وزارت معین د هرات ولایت د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت له والي شیخ مولانا اسلام جار سره وکتل او د ترانسپورتي پروژو په ځانګړي توګه د اوسپنې پټلۍ د عمل کېدو بهیر په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د فواید عامه وزارت معین د هرات ولایت کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې شوي پرمختګونو ته په اشاره سره وویل چې په وروستي میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوې دي. نوموړي هرات د افغانستان اقتصادي زړه او مهم قطب وباله او ټینګار وکړ چې دا وزارت د هرات د بنسټیزو پروژو پراختیا ته ځانګړي پاملرنه لري څو له شته ظرفیتونو څخه په اغیزمنه توګه ګټه واخیستل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور د غړو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په کانفرنس او ناسته کې په بیلابیلو برخو کې د 514.8 میلیونه ډالرو په ارزښت د همکارۍ تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په دې برخه کې په افغانستان کې د چرګانو د تولید فابریکې جوړول، د سمنټو او ډبرو سکرو وارداتو او صادرات، لوبیا، ماش، اسفالټ، د وچو میوو او سبزیجاتو صادرات، د غوړیو، پټرولو، تیلو، قیر، مسو او خوراکي توکو واردات، د غیر الکولي مشروباتو صادرات، د ورزشي خدمات او هګۍ اچونکي چرګانو تولید شامل دی. او وروستی خبر د امریکا په ټولو ایالتونو کې سلګونه زره امریکایانو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناسمو سیاستونو پر وړاندې پراخ لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه پاچاهان نشته تر شعار لاندې پیل شوي چې د استبداد مخالفت څرګندوي. لاریون کوونکي د ایران پر وړاندې د جګړې د پیل، د کډوالو د ایستلو او یو شمیر نورو ناسمو استبدادي سیاستونو له امله د ټرمپ مخالفت څرګندوي. ترنو لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.